که موږ وګورو د بونیر خاوره په هر پیړ کې ډیره زیاته زرخیزه ده. هر پیړ ته د بونیر خاورې داسې ځوانان وربخلي او پیش کړي دي چې په ټوله دنیا کې نوم پیدا کړی دی. که هغه د پالیټکس د سیاست میدان وي، که هغه د سیاست سره سره د ساینس میدان وي، د تعلیم د ایجوکیشن ډپارټمنټ حوالې سره که موږ وګورو، پولیس ډپارټمنټ ته لاړ شو، سیکیورټي ته لاړ شو، نو دې ډېر لوی لوی نومونه زیږولي دي. نن چونکې د پانوس ګجر برسیده اومه برسیده، پانس ګجر یو عوامي لیډر و، څوک چې په بونیر کې زیږېدلی و. نن دغه د هغه د عوامي ورکر پارټۍ کم کسان چې دي برسیلاس واړی کالج ته روان دي. د ټول نه اول خو دغه دعا ګویو چې الله پاک دې د قاید پانوس ګجر چې کم ګور دی په هغې دې نور کی. پانوس ګجر په 1958 کې په بونیر کې پیدا و. په 1988 کې خپله عوامي ورکر پارټي جوړه کړه، چونکې هغه خپله د یو میډل کلاس یا د لور میډل کلاس سره تعلق ساتلو، نو په خپل سیاست کې یا د هغه د سیاست منشور هم دغه عام عوام یا د دغه عام عوام مسایل وو. نو د ټول عمر د دغه خلکو د پاره جدوجهد کړی دی، کوشش کړی دی. بالاخر په 2018 کې د دې دنیا نه رخصت شو. په ګور دی نوري جانزیب لالا ولاړلی، څوک چې د دغه پارټۍ سرګرم رکن دی. سویل غواړي د پانس ګجر د برسۍ په موقع باندې. ډیره مننه رحمان بونیري صاحب، د ټولو نه مخکې خو ستاسو شکریه دا کوم چې تاسو راغلی دلته کې او زموږ نه دا ویډیو کور کوئ، نو ستاسو ډیره زیاته شکریه. تاسو ډیرې هلې ځلې دي او موږ دپاره موږ بار بار دا خبره کوو چې د فخر خبره ده چې زموږ په ضد بونیر تحصیل خو داخل علاقه سروایي کې ستاسو غوندې کې چې کوم دی میډیا سټار دی. د قاید پانوس ګجر صاحب په حواله به زه خبرې دا وکړم چې هغه خو یو داسې لیډر و چې بلوقامي لیډر و، منلی شوی لیډر و، او خو چونکې بدقسمتۍ د وجې چې کوم دی زموږ په شانتې خلکو ولسات نو ورکړی او د هغه د وجې چې کوم دی نو هغه حالي پارلیمنټ ته نه ورسېدلی او نور چې کوم دی الحمدلله هغه خو ټول دنیا منلی او چې کله هغه د دې دنیا نه رخصت شو نو د بونیر غټ غټو خانانو وویل چې بونیر ملا ماته شوه او بونیر چې کوم دی نو هغه سیاسي اتیم شو. دغه وجه دا وه چې هغه خلکو سره د قاید پانوس ګجر صاحب ډېر زیات